د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. بلجیم یو شمېر کسانو په بلجیم کې د افغانستان پر سفارت یرغل کړی دی او په زوره یاد سفارت ته ننوتلي دي. په بروکسل کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې دغه شپږ کسانو له رخصتۍ څخه په استفادې دغه کار ترسره کړی او ساتونکي یې تړلي سفارت ته په زوره ننوتي دي. یرغلګرو د سفارت د ودانۍ ټولې دننه ښیښې ماتې کړي دي، یو شمېر اسناد یې ګډوډ کړي او ځینې تخریب کړي دي. د یاد سفارت په خبره دغه کسانو سفارت ته ګڼ نور مالي تاوانونه هم اړولي. یرغلګر د پولیسو له لوري نیول شوي. امیرخان متقي د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د ناروې د بهرنیو چارو له پخواني وزیر او د کډوالو شورا له منشي جان کینډن او ورسره مل پلاوي سره لیدلي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دغه لیدنه کې ټینګار شوی دی چې بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د سرچینې په خبره متقي په دغه لیدنه کې ټینګار کړی دی چې نړیوال باید د اقتصادي او رواني فشار کارولو پر ځای له افغانانو سره مرسته وکړي ترڅو کډوالۍ او نورې ستونزې هر څه زر حل شي. شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دی چې په ملګرو ملتونو کې د استازي څوکۍ د دوی حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي په یو تازه مرکه کې ویلي دی چې افغانستان ټول ولس د دوی تر شا ولاړ دی او د ټولې سیمې هیوادونه هم له دوی سره یو دي او مخالفین په لاس کې هیڅ نه لري. شاهین څرګنده کړې چې د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او ترې غوښتي دي چې دغه سازمان باید د پخواني استازي پر ځای د دوی له لوري پیژندل شوي استازی ومني او هغه ته د وینا اجازه ورکړي. هغې ټینګار کړی دی چې د دوی مخالفین د دې په خاطر د وینا حق نه لري چې تر شا یې هیڅوک نشته او د هیڅ افغان استازولي نشي کولی. غني د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني فیسبوک پاڼه حک شوې ده. د اشرف غني پر ټویټر لیکل شوي چې د نوموړي فیسبوک پاڼه حک شوې او کوم معلومات چې له پرون ورځې راهیسې د هغې په فیسبوک پاڼه خپریږي د اعتبار وړ نه دي. او د پای خبر همدا چې ترکیه افغانستان ته د 300 تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه کړې. د راپورونو له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر سره کتلي او ژمنه کړې چې د روان کال د کانکور د عمومي اول نمرې سلګۍ په ګډون به شاوخوا 300 ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکوي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ترکیې له دغه همکارۍ مننه کړې او د لا پراختیا هیله یې څرګنده کړې. له تاسو مننه چې دا خبرونه مو تر پایه ولیدل. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ.